نن د فبروري 13 د رادیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2011 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د پوهنې، کلتور او ساینس ادارې غونډه کې د اسپانیا د وړاندیز له مخې په ګوته سوه او ورپسې کال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ کې په ټولیز ډول ومنل سوه. له کله چې رادیو رامنځته سوې ده، علاقمندان یې کم نه بلکې ډېر سوي دي. د هلمند اوسېدونکي له رادیوګانو سره بې شمېره مینه لري او له دې لارې یې ډېر څه ترلاسه کړي او زده کړي دي. د فراه په بکوا ولسوالۍ کې یو ملي سوداګر د 10 میلیون افغانۍ په لګښت د غوړیو د تولید کارخونه جوړه کړې چې د ورځې 1500 کیلوګرامه غوړي تولیدوي. د فراه ولایتي مسؤلین وایي چې د دغې فابریکې غوړي د فراه په شمول ځینو نورو ولایتونو ته هم صادریږي. د سرپرست حکومت سیاسي مرستیال لغمان کې په یوې لویې ولسي غونډه کې یو ځل بیا په هغو افغانانو چې له هیواده بهر تللي دي غږ کړی تر څو افغانستان ته راستانه سي او د هیواد په ابادۍ کې ونډه واخلي. د چارو له ادارې څخه په خپره سوې خبرپاڼه کې راغلي چې د رئیس الوزرا په مشرۍ کابینې په 14مه غونډه کې په خوست ولایت کې د سرطاني ناروغۍ د کمپلیکس جوړولو طرحه تایید او منظور سوې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوندویان رؤوف حسن اعلان کړی چې د دوی ګوند په مرکز کې د مجلس وحدت المسلمین نومي ګوند او په خیبر پښتونخوا کې له جماعت اسلامي ګوند په شریکه حکومت جوړ کړی دی. بل لور د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خیبر پښتونخوا ولایت لپاره د خپل ګوند له لوري د امین ګنډاپور نوم د علي وزیر په توګه وړاندې کړی دی.